استاد سیافته دی حق لمنبر پرېږده چې یو بل څوک دا خبر وکړي استاده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل زه دا وایم چې که ما غوندې یو څوک چې زندان نه دی لیدلی د زندانه ووېرېږي استاد سیافه تا خو اووه کاله د پولیس شرخي تعذیب درکړی ته څنګه نن د زندان د ډار نه دغسې پیغورونه زغملی شې ته څنګه د زندان د ډار نن دغسې بېغیرتې ورځې د کفر په غېږ کې تېرولی شې ته څنګه نن دا تحمل کولی شې چې ته ژوندی یې او په افغانستان باندې صلیبیان حکومت کوي ته څنګه د تحمل کولی شې چې نن هلته د افغانستان زمامداري د صلیبي لښکرو په لاس کې وي او ته ژوندی وې آیا ته دې ژوند نه شتل وارې مرګ ته خاور لاندې بهتره نه دی پرېږده چې یو بل څوک دا خبر وکړي استاده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل که چېرته د کفر تر سیرت لاندې دغسې آزاد ژوند تېرول جایز وای لکه تاسو چې تېر کړئ نو جهاد ته ضرورت څه وه که چېرته د کفر تر سیطره لاندې ژوند تېرول دعوت کول شپې تېرول جراید او اخبار چلول جایز وي او دا د اسلام په قاموس کې وي نو جهاد د څه دپاره هجرت د څه دپاره د جهاد د هجرت مدرسې د څه دپاره د ځان وژل د څه دپاره شهادت د څه دپاره خو یوه غلامي به ټول منو او بېغمه به خورو بیا نو د تکلیفونه تېرول د څه دپاره زه د یهودانو په خلاف باندې جهاد کوم ته یې د حکمت په پارلمان کې پلاونه خورې مانه چې دلیل د استشهاد فدایي غواړي ته په کوم دلیل د وکالت ډبل ماشنه خورې مانه چې دلیل د استشهاد فدایي غواړي ته په کوم دلیل د وکالت ډبل ماشنه خورې کاری سر د اخلاص نه پاولا نه پا براده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل پرېږده چې یو بل څوک دا خبر وکړي استاده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل څوک چې وایي چې پرېږدي چې افغانستان امریکایان آباد کا هغه په حقیقت باندې تاریخ په ټولو غازیانو باندې د محکومیت او د جنایت فیصله کوي چې هغو دا جرم کړی دی چې انګریزانو سره جنګ کړی دی چې افغانستان یې ولې داسې نه دی آباد کړی لکه پاکستان چې آباد کا تا له هغو خلکو نه یو تن یې مونږ نه هېر نه دی چا چې ټول کابل د خپل قدرت لپاره وران کړلو چا چې کمو بیش 25 زره خلک ووژل چا چې افغانان بس د روسانو په ارمان کړلو چا چې کمو بیش 25 زره خلک ووژل چا چې افغانان بس د روسانو په ارمان کړلو چا چې مؤمنان کړل زړه تورې لا جهاده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل پرېږده چې یو بل څوک دا خبر وکړي استاده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل هم شهید هم غازی هم صحیح سلامت په کور ناست دا منطق خو د کابل د مجاهدینو منطق ده چې مجاهدین هم دي د جهاد رهبران هم دي او پیران و شیخان و ملایان هم دي علما هم دي بزرگان هم دي مدرسین هم دي استادان هم دي پروفیسران هم دي د امریکایانو ایجنټان هم دي د صلیبي لښکرو په صف کې ولاړ دي د کرزي سره هم کار کوي د نړیوال یهودي صلیبي اختلاف په څنګ کې هم ولاړ دي اسلاف په خلاف جنګ هم کوي د طالبانو د مرګ او د ژوبلې فتوا هم ورکوي او جنت ته به هم ذکر ومجاهدين دي مهاجرين ما شاء الله كما انتقل تا د فدای دلیل مونږ
ماته د خپلې زندګۍ جواب راوړاندې کړه تا د امریکا په ضد یوه خبره ونه کړه یو زه خو د دغې خاموشۍ جواب راوړاندې کړه تا د امریکا په ضد یوه خبره ونه کړه یو زه خو د دغې خاموشۍ جواب راوړاندې کړه خدای جو چې ستا علم له یهودو نه سوا ده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل څوک دا خبر وکړي استاده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل ګونګې دي چې هغه ژبه چې د حق فتوا نه ورکوي په دې وخت کې ګونګ دي چې هغه اوازونه چې اوس د هغو خولې نه د حق د جهاد فتوا او د تکبیر نارې نه راوځي څومره ډېر تېری وشو څومره چاپې ولوېدې څومره ډېر ځوانان او ماشومان شهیدان کړل تا پرې د کرزې په څېر د دروغو هم ونه ژړل نه دې راښکاره مخکې آثار لږ د خفګان کړل تا پرې د کرزې په څېر د دروغو هم ونه ژړل نه دې راښکاره مخکې آثار لږ د خفګان کړل ټولو باندې غلی سکوت عیني رضا ده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل څوک دا خبر وکړي استاده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل ما د استاد سیاف د خولې نه دا حدیث د ده د بیانونه ډېر راپه یاد دی چې ویل به چې من اعان ظالما سلطه الله علیه څوک چې د ظالم سره همکاري وکړه اول به خدای دا ظالم په ده باندې مسلطوي زه نن د ده نه سوال کوم چې دغه عون کومک چې ده د امریکایي لښکرو سره وکړه آیا د دې حدیث په مصداق باندې به دا ظالمان خدای د دوی په سر باندې نه مسلطوي دا چې روسیې او امریکې د کفر ځالې دي پوش د نجیب او د کرزي حکومت یو شی ده تاسې او خلکانو پرچمیان به ولې فرق لرئ ګوره د شغالو د زړه سپي حکومت یو شی ده تاسې او خلکانو پرچمیان به ولې فرق لرئ ګوره د شغالو د زړه سپي حکومت یو شی ده کور د عدالت کې خو یو بام یوه هوا ده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل څوک دا خبر وکړي استاده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل څوک دا خبر وکړي استاده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل څوک دا خبر وکړي استاده ته په کومه خوله وایې چې قتل ناروا ده پرېږده چې یو بل څوک دا خبر وکړي استاده